افغانانو بالخصوص کندهاریانو ته په زړه پورې زیری. متحده عربي اماراتو د همدردۍ مرستې او همکاري لاس افغانانو ته وغځوي. متحده عربي اماراتو د افغانانو سره د مرستې اعلان وکړ دا چې څنګه مرسته ده او څه وخت یې د ویشت لړۍ پیلیږي. بشپړ حال ویډیو کښې وګورئ. سلامونه عزتمنو دوستانو، ښه راغلاست. د هر څه نه مخکې زموږ مشال پریس چینل سبسکرایب کړئ. متحده عربي اماراتو کندهار ته څه باندې 200 ټنه مرسته ولېږله. طالبان وایي چې متحده عربي اماراتو له کندهار سره د 228 ټنو خوراکي توکو، غیر خوراکي توکو او درملو مرسته وکړه. د کندهار لپاره د طالبانو والي محمد یوسف وفا پر نورو هیوادونو هم غږ وکړ چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي او له افغانانو سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو د دې مرستې د ویش په اړه څه نه دي ویلي. د دوی له واکمنېدو سره په افغانستان کې ژور اقتصادي او بشري ناورین رامنځته شوی او تر 40 میلیونه پورې افغانان ډوډۍ نه لري. د طالبانو رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند تېره شپه له ملي راډیو تلویزیون څخه په خپله خپره کړې لومړۍ غږیزه وینا کې ملت ته ویلي چې دوی ورسره د ډوډۍ او رزق ژمنه نه وه کړې. حسن اخوند له ملت څخه وغوښتل چې د ده په ټکو خدای ته په بوغارو شي څو ډوډۍ درته مساعده کړي. د هغه دغو څرګندونو په ټولنیزو رسنیو کې توند غبرګونونه پارولي. د طالبانو مطبوعاتي مبلغینو بیا ویلي چې حسن اخوند په ولسي او ساده ژبه ملت ته رښتیا خبرې کړي او د دروغو وعدې ورنه کړي. قدرمنو لیدونکو، زیاته مننه چې تر اخري شیبو مو ملتیا وکړل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله پامان.